په نړیواله غونډه کې د افغانستان سره د پاکستان ښکاره دښمني او منافقت. په نړیواله غونډه کې د افغانستان پر ضد د پاکستان ځانګړي استازي مهم کارونه. جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ. د سټار پریس چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د دوحې د روانې ناستې نن وروستۍ ورځ وه. که څه هم د غونډې لومړۍ ورځ چې په تېره ورځ یکشنبه وه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه او ډېر جزئیات یې رسنیز نه شول، خو ځینو رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د نوي استازي په ټاکل کېدو بحث د اجنډا یوه برخه وه. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ویلي چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي اسیب دراني د ملګرو ملتونو لخوا د نوي استازي له ټاکل کېدو سره موافقت کړی دی، هغه څه چې طالبانو یې له وړاندې مخالفت کوه او لا یې هم کوي.